ګوګل یوازینی د نړۍ کنګ یا باچا وپېژندل شو. دوستانو نن مو د ګوګل په باره کې مکمل معلومات راټول کړي، درسره مل پاتې شئ، ویډیو تر پایه وګورئ. نن د ګوګل د جوړېدو 25 کاله په ورځ وه. ګوګل په 1998 کې دوو سټینفورډ پوهنتون زده کوونکو لیري پیج او سرجري برین په ګډه جوړ کړ. دا د ګوګل هدف و چې د خلکو ویبپاڼو ته اسانتیا لاسرسی پیدا شي. په 1996 کې لیري پیج او سرجري برین د لټون ویبپاڼې د بیکرب په نامه جوړه کړه چې بیا یې وروسته په 1998 کې د هغه نوم ګوګل ته واړوه. په اصل کې دوی غوښتل چې د ګوګل نوم ګوګول کړي چې د املا غلطي له امله د هغه نوم ترې ګوګل شو. ګوګل د خلکو په منځ کې دومره مشهوره چې په 2000 میلادي کال کې د لټون ویبپاڼې بادشاه یاهو ته هم شاته پرېښود. تاسو به حیران شئ چې خبر شئ یاهو ته موقع وه چې ګوګل په $1,000,000 رانیسي، خو یاهو رد کړل او ګوګل ته یې نه وویل. نو ګوګل $1.25 ټریلیونه ارزښت لري او یاهو شاید ډیرو یې نوم لا هم نه وي اورېدلی. $1.25 ټریلیونه $1,25,000,000,000 کېږي. دا په تاریخ کې د یاهو کمپنۍ تر ټولو ستره غلطي وه. ګوګل د 2023 یعنی د ترنه تاریخه پورې مثال یې لکه ګوګل، ګوګل سرچ، ګوګل میپ، ګوګل ټرانسلیټ، ګوګل اکاونټ. که تاسې د ګوګل اکاونټ نه وي جوړ کړی یا نه لرئ، اپلیکیشنان ټول اپلیکیشنان پالتو دي. یوازینی ده چې د هر څه لاسرسی لري. ګوګل د نړۍ مکمل A to Z معلومات لري. په آخر کې چې ګوګل ته کلیزه مبارک وي. مننه چې زما په شمول یې په میلیونونو انسانانو ته په وار ګټه رسولې ده. ګوګل دې تل وي. دوستانو دا د ګوګل په باره کې څه لږ معلومات، سره مل پاتې شئ. ملتیا مو وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.